پنجاب کې ویلور خپل پلار په جنسي تېري تورن کړ. د پاکستان د پنجاب صوبې سیالکوټ ښار کې پولیسو هغه کس نیولی چې لور یې له دې سره په جنسي تېري تورن کړی دی. د ځایي پولیسو مرکز کاتب یا محرر له بي بي سي سره خبرو کې وویل 15 کلنه نجلۍ نبیله تاڼې ته ورغله او ورته ویې ویل چې پلار یې جنسي تېری پر کوي. دا نجلۍ وایي 6 خویندې ورونه دي خو د مشرې خور تر واده وروسته دا تر نورو مشره ده. نبیله زیاتوي چې میاشت مخکې یې مور وفات شوې ده او څو ورځې مخکې یې یوه کوټه کې له خپلو خویندو ورونو سره ویده وه. پلار مې کټ ته ودرېد، د وژلو ګواښ یې راته وکړ، په زور یې خپل کټ ته یوړم او تېری یې راباندې وکړ. نوموړې دا هم وایي چې پلار یې 2-3 ځلې دا کار ورسره کړی دی. د بي بي سي خبریال شهزاد ملک وایي اغېزمنې نجلۍ خپل عریضه یا درخواست کې ویلي چې له دې پیښې یې خپل تره خبر کړ او بیا د پلار پر ضد د دوسیې درجولو لپاره تاڼې ته لاړه. پولیسو هم د اغېزمنې نجلۍ د درخواست له مخې تورن امجد نیولی دی. پولیس وایي دې جرم کې د چا ضمانت نه کیږي او که جرم ثابت شي نو عمر بند سزا لري. پولیس دا هم وایي چې اغېزمنه نجلۍ د طبي معاینې لپاره روغتون ته لیږدول شوې ده او د ډاکټرانو لومړنی او بشپړ ریپورټ به هم د دې دوسیې برخه شي. پولیس وایي کله چې د چم ګاونډ خلک له دې پیښې خبر شول د تورن کور ته لاړل او د هغه د وهلو هڅه یې وکړه خو پولیس په وخت ورسېدل او تورن یې وژغوره.